السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو که چیرې تاسو خپل موبایل خرڅوئ نو تر موبایل خرڅېدو مخته دا ویډیو باید تاسو خامخا تر اخره پورې وګورئ، ځکه ملګرو آیا تاسو خبر یاست کله چې تاسو خپل موبایل خرڅ کړئ نو ستاسو موبایل کې کوم پرسنل ډیټا پرته وه، کوم پرسنل تصویران پراته وو او کوم ستاسو ډیلیټ کړي وو هغه بیرته خلک راوړولی سي. بالکل 100% هغه بیرته خلک ریکور کولی سي، هغه ډیلیټ سوي ډیټا بیرته خلک راوړلی سي. نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته یو سټینګ درښیم که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا چې هر څوک هر رقم طریقه ستاسو په موبایل باندې بیا استعمال کړي نو هغه ډیلیټ سوي ډیټا به نسي راړولی، یعنې هغه ډیټا به بیا د ټول عمر لپاره ستاسو په موبایل کې ډیلیټ سي. نو ډېر ضروري سټینګ ده تر موبایل خرڅېدو مخته دغه سټینګ باید تاسو خامخا په خپل موبایل کې وکړئ، نو له هغه بعد بیا تاسو باید خپل موبایل خرڅ کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو د لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده ډیسک ډیګر او د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی سئ. نو کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول وار دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. ګوره دغه اپلیکیشن دوه کارونه کوي. اول کار یې دا ده چې د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په خپل موبایل کې ډیلیټ سوي تصویران بیرته راوړلی سئ، او دویم کار یې بیا دا ده چې د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په خپل موبایل کې ډیلیټ سوي ډیټا د ټول عمر لپاره ختمولی سئ، بیا به هیڅوک هم نسي ریکور کولی. نو ګوره د ریکوري لپاره په دې کې دوه اپشنان دي. اول اپشن په دې کې بیسیک سکین نو روټ، د دغه بیسیک سکین په ذریعه سره تاسو په خپل موبایل کې ډیلیټ سوي تصویران صرف 100% بیرته راوړلی سئ، یعنې 100% نه راوړوي، تاسو ته خالي 100% راوړوي. او دویم اپشن په دې کې ګوره فول سکین روټ ریکوایرډ، د دغه فول سکین روټ ریکوایرډ په ذریعه سره بیا تاسو په خپل موبایل کې ډیلیټ سوي تصویران 100% بیرته راوړولی سئ. که هر وخت تاسو په موبایل کې تصویران ډیلیټ سوي وي نو هغه 100% تاسو بیرته راوړولی سئ. خو دې لپاره به تاسو یو وارې خپل موبایل روټوئ، بیا دا اپشن کار کوي. ګوره فلحال دا اپشن کار نه کوي ځکه زموږ موبایل روټ نه ده. نو انشاءالله زه به تاسو ته په مخته ویډیو کې در وښیم چې موږ څنګه خپل موبایل روټولی سو. نو له هغه بعد به انشاءالله بیا زه تاسو ته دغه اپشن دویمه بیرته هم در استعمال کړم. نو راځو ګوره په دې کې اوس دا بل اپشن ته وایپ فري سپیس، دغه اپشن په ذریعه سره بیا تاسو په خپل موبایل کې ډیلیټ سوي ډیټا د ټول عمر لپاره ختمولی سئ. نو بیا که هر څوک هر رقم ریکوري په استعمال کې، که په کمپیوټر کې په استعمال کې، که هر رقم ریکوري په استعمال کې، نو هغه ډیلیټ سوي ډیټا به درته نه راړوي. سمپل به ګوره تر موبایل خرڅېدو مخته دغه اپشن تاسو خامخا په خپل موبایل کې استعمالوئ. نو سمپل په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ نو سمپل په دغه سټارټس وایپینګ فري سپیس په دغه باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ نو ګوره تاسو کتلی سئ دلته اوس له موږ سره وایپینګ روان سو، نو دغه به اوس 100% ته ورسېږي او د موږ په موبایل کې کومه ډیلیټ سوي ډیټا سي د هغه به د ټول عمر لپاره ختمه سي، یو رقم بیا خلک نسي راړولی. نو بیا هم درته وایم تر موبایل خرڅېدو مخته دغه طریقه تاسو لازمي په خپل موبایل کې استعمال کړئ، ځکه کیدای سي کله چې تاسو خپل موبایل خرڅ کړئ نو ستاسو موبایل کې کوم پرسنل ډیټا پرته وي هغه خلک بیا راړولی سي، د کمپیوټر په ذریعه سره هم راړولی سي، په نورو طریقو هم راړولی سي. نو کله چې تاسو دغه طریقه په خپل موبایل باندې استعمال کړئ نو بیا به هیڅوک هم ستاسو موبایل کې ډیلیټ سوي ډیټا نسي راړولی. نو دا اوس بیخي ډېر ټیم اخلي، دغه به تاسو تر 100% پرېږدي. کله چې 100% ته ورسېږي نو بیا به هیڅوک هم هغه ډیټا نسي راړولی، نو دغه اپشن به بیا کمپلیټه سي. نو ډېر خوندور اپشن ده. کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.